یو صفت درب داده چې الله مخلوق پیدا کړی دی. دویم صفت الذي الله هغه ذات دی جعل لكم الارض فراشا چې الله پیدا کړی د ستاسو لپاره ځمکه فراشن فرش ستاسو لپاره ځمکه فراش پیدا کړی دا. فراش معنی غوړولې شوی د ځمکه غوړولې شوی دا. الذي الله هغه ذات دی جعل لكم الارض فراشا چې ګرځولې دا پیدا کړی د ستاسو لپاره ځمکه فراشن فرش غوړولې شوی. دویم والسماء اسمان پیدا کړی دی بنان چت ځمکه لاندې اسمان د پاسه دی. دا دلایل دي دا د ارض قران مجید کې مختلف دلایل بیانېږي. کله د ځمکې دلیلی کله د اسماني کله د فضایي کله د سمندر. دا ارض دته موږ دلیل سفلی وایو او سما دته دا هغه دلایل وي کوم چې بر دي سماوي دلایل. وانزل بل د الله تعالی احسان او نعمت زمون صدا دې موږ دې آیتونو پاول کې موضوع نعم د الله د نعمتونو بیان دی پکې. بل انعام وانزل من السماء ماء ورېس کړي وا وانزل الله را ورولې دې من السماء د ورېس ما انوبو ما انوبو باران الله د ورېس د باران را ورولې دې د ورېس د باران کیږي. فاخرج به من الثمرات الله را استلی دی به په دې باران باندې من الثمرات میوه ثمرات یوازې میوه ته نه وي په باران یوازې میوه نه کیږي. د ثمرات مراد جميع فوائد الارض د زمکه ټولې فائدې ته مراد دي. کدا دانی دي غنم جوار دي کدا ونی بوټي دي او د زمکه چې کوم فواید دي هغه الله تعالی په وګونه راځتري دي. فاخرج به الله راځتلی په دې باران باندې من الثمرات فائدې د زمکه رزق لكم ستاسو د خوراک د بارا رزق لكم د بارا د خوراک ستاسو د ستاسو خوراک دی. دا د الله تعالی احسانات شو. اول الله موضوع کې اوس د دې دلایل او حاصل نه جوړ صحیح نتیجه چې الله خوراک راکې نو فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. فلا تجعلوا لله اندادا ما جوړوي د الله سره شریکان مگر زوی ما برابروي د الله سره اندادن شریکان وانتم تعلمون حال در تاسو کویږي وانتم تعلمون حال در تاسو کویږي چې الله زما تاسو لپاره پیدا کړل د عبادت الله وکړي. تاسو انداد جمع د ندوندا قران کې د الله په شپږ ځګونو کې راغلي د انداز لفظ. انداد جمع د ندوندا بوتانو ته ویل کېږي. الانداد الاصنام والاثام او دارنګه انداد اکفا ته هم ویل کېږي. لم یکن له کفوا احد انداد همسر ته په معنا باندې هم استعمال شوی دی. امثال ته هم ویل کېږي مثل ليس كمثله شيء الله بشان څه شي نشتا. او دارنګه نذیر او نذرات هم ویل کېږي د چا نذیر لم یکن له کفوا احد دا معنا موږ د الله نذیر نشتا. نو انداد په ټولو معنی باندې استعمال دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس دے ابن کثیر دا روایت پیش کړی دی. یو ملګری راغی نبی علیہ السلام ته وی زما دا کار وعلى کیږي جهاد ما شاء الله وشئت زما دا کار وعلى کیږي چې الله یو غواړي او تی یو غواړي. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی چې اجعلتنی لله ندا آیا تاسو د الله سره شریک جوړ کړم تاسو د الله سره برابر وګڼلم. د سیمو آیا چې هذا ما شاء الله وشئت د سی وایا چې ما شاء الله کان وما لم يشاء لم يكن چې الله غواړي هغه وکړي او چې الله نه غوښتلی هغه نه کیږي. لہذا موږ په دې وسیلو کې په دعاګانو کې نبی الله توسل کول دي پکار. نبی علیہ السلام په خپل باندې وایي چې اجعلتنی لله ندا ایت الله سره شریک جوړ کړم. نو بحرمت النبي وبتفعيل النبي وبحق النبي الفاظ دا وسائل دا بدعي وسیلې دي الله نه برای راست مختل پکار دي. فلا تجعلوا لله اندادا مگر زوی د الله سره اندادن شریکان وانتم تعلمون حال لري تاسو کویږي. وسدي لاندې مبارک آیت کې وین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا پدې کې اوس یو مضمون دی او مضمون دی د قران او دارنګي د نبی صلی الله علیه وسلم یعنی د قران او د رسالت دا مضامین وایو. د دې د صداقت مضمون دی بلې کې د تصدیق مضمون دی تصدیق الكتاب او تصدیق الرسول چې دا قران هم حق کتاب دی او رسول الله دا اخره پیغمبر دی خاتم النبیین. الله یو ان کنتم فی ریب کای تاسو فی ریب بشکی ریب شک ته ویل کی مما دا کتاب نزلنا علی عبدنا
نزل ينزل التنزيل دا باب تفعیل دی نقطه پکې یاد کا نزلنا وانزلنا د دوانو معنا د چې موږ نازل کړي دي انزلنا باب افعال له نزلنا باب تفعیل له فرق پکې دا دی چې موږ قرآن مجید د بیت العزت نظم کې ته 23 سال کې راغلي دي د دې وجه د قرآن مجید د پر د تنزيل صيغه استعماليږي نزلنا ځکه په باب تفعیل کې تدریج دی په مزه باندې راکوزول ونزلنا على عبدنا چې موږ لګ لګ نازل کړي په خپل بنده باندې موږ په مزه نازل کړي په خپل بنده باندې ځکه یو ځل قرآن نه نازل شوی درش کال کې مکمل شوی دی کنه منی تاسو شکم دی فاتو بسورت من مثله فاتو نراوڑی بسورت یو سورت بسورت تنوین پکر تقلیل لپاره دی وړو کې سورت پیدا کی د قل هو پشانتی د ان اعطینا کل کوثر پشانی فاتو نراوڑی تاسو بسورت یو سورت من مثله پشان دی قران باندې د قران پشان او دامین پکر تبعیض د لپاره دی معنا نیم سورت راوړی علماء دلته د نیم سورت دعوا شوی دا نیم سورت دې ځکه زر آیتونه راوړم او په دې باندې بزان پویو چې قران مجید کې الله رب العالمین مشرکان ولا دا چیلنج ورکړی دی چې تاسو زموږ کتاب په شان کتاب جوړ کړئ دا چیلنجونه سوزل راغلي دي دا چیلنجونه په مختلفو مواقعو کې راغلي دي تقریبا دا 15 مواضع دي په قران کې چې الله رب العالمین د مشرکان ولا چیلنج ورکړی دی چې زموږ کتاب په شان کتاب جوړ کړئ اول نمبر چیلنج دا ملاو شوی دی چې تاسو زما د قران او د کتاب په شان روغ یو کتاب پیش کړئ اول د ټول کتاب چیلنج ملاو شوی دی زما قران دی دا څه کتاب تاسو جوړ کړئ دا تاسو راوړی سورته بنی اسرائیل آیت نمبر 88 نمبر بنی اسرائیل 88 نو پاغه ځای کې د ټول قران چیلنج ملاو شوی دی چې تاسو راولګئ او قران مجید په شان کتاب راوړئ ګور ورته قل ويورتا لئن اجتمعت الانس والجن کرا جمشی انسانان او پیریان ګور ورته انسانان او پیریان ټول را جمشي علا پدې خبر باندې را جمشي اياتو بمثل هذا القران چراوړي د قران په شان یو کتاب لا ياتونا بمثله نشراوړي د کتاب په شان کتاب ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا اگر کشي بعض د بعضو امداديان زنه د زنو امدادو کې بیا د قران په شان کتاب نشراوړي ناول د ټول قران قران کرا جمشي اياتو بمثل هذا القران لا ياتون بمثله د قران په شان کتاب نشراوړي سورۃ بنی اسرائیل هم بعینه دغه مضمون سورۃ قصص کې راغلی دی 49 نمبر آیت کې قصص کې راغلی دی یو آیت راوړو په خپل باندې وګورئ 49 سورۃ قصص باندې کې دغه مضمون دی چې د قران په شان سورۃ قصص آیت نمبر 49 راوړو قصص شلم سپارا باقي کې دا راغلی دی چې قران مجید په شان کتاب بلچا نه راوړی 49 دغه جی قل فاتو بکتاب من عند الله او ای ورته راوړی تاسو بکتاب روح کتاب من عند الله الله طرفنا ډېر په هدایت دي د تورات او د قران نازل تاسو د لکه یو تورات مخکي او اوس مې قران دی د تاسو د الله طرف نه رسیو بل کتاب پیش کړي کړي تاسو فاتو بکتاب من عند الله اتبع وزبيومنم فنشي راوړی ان کنتم صادقین کدا سرشتنی نو دا د قصص آیت نمبر 49 او د بنی اسرائیل او د اسراء 88 نمبر آیت کرال چې الله د ټول قران چیلنج ورکړی دی او دا چیلنج مشرکانو نه دی قبول کړي او نه راوړی دی یو بیا چې کله د ټول قران نه عاجز شونو الله رب العالمین سورۃ هود آیت نمبر 13 راوړا باقي کې الله تعالی د لسو سوراتونو چیلنج ورکو چې ټول قران نشه راوړي لسو سوراتونو خو جوړ کړي کنه ځکه درې دا لسو سوراتونو قران کې 114 سوراتونه دي تاسو به کې لس جوړ کړئ سورۃ هود آیت نمبر 13 دولسمه سپارا جی ام یقولون داخل کوئی افترا او پیغمبر دا قران د ځان جوړ کړی دی قل او ورته پیغمبر چیلنج ولا ورکا فاتو بعشر سور کما د ځان جوړ کړی تاسو مراوړل له سورتونه مثلی د قران په شان مفتریات د ځان جوړ شوی تاسو جوړ کړئ کنه فاتو بعشر سور له سورتونه راوړی مثلی د قران په شان مفتریات د ځان جوړ شوی ودعوا من استطعتم من دون الله راو غړې سو چې تاسو طاقت د الله نه سوا ان کنتم صادقین کرشتیا وای نو الله سورتونو چیلنج هم قبول لک نو دا غي نو ورستو بیا سورۃ یونس علی السلام راوړو آیت نمبر 38 چې کله د الله سورتونو نه او عاجز شو بیا الله تعالی د یو سورۃ چیلنج ورکو آیت نمبر 38 سورۃ یونس بیا د یو سورۃ ذکر شوی دی
ام یقولون داخل کوئی افترا او پیغمبر دا قران د ځان جوړ کړی دی قل وایا ورتا کتا سو الزام لګوي نو فاتو بسوره راوړی تاسو مثله د قران پشان ودعوا روړی من استطاعتم سوکم طاقت من دون الله سوا الله ان کنتم صادقین کرشتنی دلته د یو سورۃ ذکر راغلی دی سلورم نمبر کله چې د یو سورۃ چیلنج هم قبول کړو بیا الله تعالی د نیم سورۃ چیلنج ورکو لکه دا ستامه ته کوم آیت دی آیت نمبر 23 سورۃ البقره بدلتا سوچ کته وکړو نو دا دوه غره یو شانت نه دي چې فاتو بسورۃ مثله او فاتو بسورۃ من مثله بلکې کې من لفظ راغلی دی نو سورۃ یونس علیہ السلام کې مثله لفظ راغلی دی یو سورۃ چیلنج ورکړل شوی دلته په سورۃ البقره کې به لفظ د من راغلی دی سلورم نمبر نو من موږ د تبعیض د بارزي تبعیض لکه موږ ته پارټیشن وایو چې لک پدې کې یو حصہ جدا شي او د سورۃ نه حصہ جدا شي نو سورۃ شي نو به سورۃ من مثله نو سلورم نمبر باندې الله چیلنج ورکو چې تاسو نیم سورۃ جوړ کړئ او کله چې دا مونږ شول نو بیا الله رب العالمین سورۃ تور کې براشي آیت نمبر 34 چې تاسو یو خبره د قران باندې جوړه کړئ به حدیث نو سورۃ تور راوړل تاسو باقي د یو خبرې ذکر راغلی دی آیت نمبر 34 جیدا دې ګورو ام یقولون اذا خلق وی تقوله پیغمبر دا کتاب د ځان ویلې ده بل لا یؤمن الله وینا ایمان راوړي فلیاتو بحدیث مثله راوړي او خبره د قران په شانې حدیث د قران ته ویل شوی ده فلیاتو بحدیث مثله ان كانوا صادقین کرشتنی دا پنځه چیلنجونه د مشرکانو ته ملاو شوی دي یو یې هم نه قبول کړي نو قران هر زمانہ کې دا بالا ده القرآن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه اسلام بغالب دا بنه مغلوب کیږي دا د قران اعجاز دی د قران اعجاز مختلفو سورتونو نه مختلفو احادیثو کې او مختلفو موضوع کې ثابت شوی دی او دا یو اعجاز دی چې د قران بشن کتاب د اوسه پورې چا جوړ نه قران خلقو خو کتابونه ولیکل او قران ته ونه رسیدل ځکه قران کې د یو حرف غلطي نشته زبر زیر غلطي به کې څوک نشي کولای د قران اعجاز دی او زمون د دین د پر دایو اعجاز هم کافی دی چې د کتاب الله موږ راکړی دی په دې کې زیاته کمی نشته دی دا کتاب د بل چا سره نشته د دې نه کتاب نشته او دا کتاب الله تعالی زمون د هدایت لپاره لګلې دی فاتو بسورۃ من مثله تاسو راوړی نیم سورۃ د قران په شان بسورۃ مناوه کا نیم سورۃ من مثله د قران په شان نیم سورۃ ودعوا شهداءکم من دون الله راوړی تاسو شهداءکم شهدا څه ته ویل کېږي نو شهدا ویل کېږي علما وتا نو ودعو راوړی تاسو شهدا کوم خپل مولیان راوړی لکه سورۃ انعام کې بدايت ان شاء الله راشي الذين اتخذتموهم اولیاء وزعمتم انهم يشهدون لكم يوم القيامه آیت نمبر 150 الذين اتخذوهم اولیاء اخر چې تاسو اولیاء جوړ کړی دي وزعمتم انهم يشهدون لكم يوم القيامه تاسو دا ګمان دي چې د قیامت ورځ به تاسو لپاره گواہی کوي نو د شهدا مراد دلته کې علما دي و دورا وړي تاسو شهدا کوم خپل مولیان راوړي من دون الله سوا د الله نه سوا او دین علاوه جلال الدین سیوطی خان کی معنا کړل او دو شهداکم راوړی تاسو شهداکم معنا شرکاءکم خپل ملګری یو معنا د اعوانکم خپل مددګاران اعوان شرکاء علما من دون الله سوا د الله نه ځکه ته الله زما دوست دی نو الله تعالی په کول شي الله نه بغیر ان کنتم صادقین کتا سرشتنی فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره الله وای نشي کولای داسې چرته نشي کولای چې د قران په شان کتاب وسو جوړ کی د قران په شان په فصاحت کې بلاغت کې او په اعجاز کې داسې نشي کولای نو فإن لم تفعلوا کچرته دا کار تاسو ونکو کدا کار مونکو تفعلون دې لم په داخل شو جزم یې ورکو تفعلوا فإن لم تفعلوا دې کولای نشي دا چیلنج د قیامت پورې د قیامت د سبا پورې دی اوس هم څوک نشي راوړی دا چیلنج ختم شوی نه د 15 چیلنجونه اوس پورې باقی دي الله وایي تاسو دا کارونه ولن تفعلوا چرته کولای نشي فتقوا النار دا خو شرط دی فإن لم تفعلوا تاسو دا کارونه نو په امين دا فإن لم تفعلوا شرط جزاء وایي فإن لم تفعلوا تاسو دا کارونه راوړی کنه ولی زکات نشي کولای تاسو اوس کنه دا
فتقوا النار اندور نظام التي هوا وقودها الناس چې دا غي خشاک انسانان دي وقودها الناس خشاک دا انسانان دي والحجارت وکانی دي انسانان او کانی د جهنم د اور خشاک د جهنم اور په بسمانی بلیږي توقدها شرك المشركين بمعبودهم دا د مشرکانو شرک به دا مشرکان چې کوم شرک کړي دي په دغه مشرکانو باندې د جهنم اور دا بلیږي وقودها الناس او د الناس ته مراد دغه ګناګار خلک دي يهوديان دي عیسایان دي مشرکان دي لچا چې عقیده ټیک نه دا په جهنم کې په دې باندې په جهنم بلیږي والحجاره کانی دا کانی کم کانی دي چې په دې کانو باندې په جهنم بلیږي نو ابن کثیر معنا کړی دا چې د حجارین مراد حجارت الکبریت ورته ویل کېږي حجارت الکبریت دا څه خاص کانه دی چې دا کانه په جهنم ته الله رضی الله لپاره ورشي چې په دې باندې اور بلیږي او د دې بوی ډېر خطرناک دی لکه ګوګړ چې ورته ویل کېږي ګوګړ دا د ګوګړو کانه مراد دی د دې بیم ډېر خطرناک دی چې د ګوګړو بیا اور لګ محسوس کړه ډېر ګنده بی کوي اکثر د چا باندې دانی باندې راختلی په دوايانو کې د اصل پر ګوګړه چې د ښاونه بی کوي دا د ګوګړو بی دی او بل دا چې دا ورم ډېر زیات کوي ور نو ول حجارت دینه مراد دقه دی د ګوګړو کانه ته مراد دی دا ور دې د لپاره چې ور نورم ګرم شو بي بګړي خطرناک راشي یو بل معنا شوی دا چې الحجاره مراد الحجار التي يشرك بها چې دا هغه کانه دي چې د دې په وجه باندې شرک کېدو د الله سره مطلب هغه معبودین چې د یو کانه د چا بت جوړ کړي دي بت جوړ کړي دي هغه ته سجده لګي دغه کانه به الله تعالی جهنم ته ورواچي دلته یو ذهن ته سوال لازم او سوال لازم چې دې کانو خو ګنا نه کړي دا بت خو د کانه بچا جوړ کړي نو کانه خو جماعت دی په دې کې خو روح نشته حرکت پکې نشته د خو نه دی ویلي دا به ولې الله تعالی جهنم ته ورواچي نو دا ليهون عليهم معبودهم د دې لپاره چې دا معبود د سپک کارت کې چې دا تر دې شی عبادت کوو چې اوس هغه دا ځان نشي خلاصول نو ته به درد نه ملوي دا کانه خو جماعت دې په دې کې سان نشته درد ته نه ملويږي با خو دوی ته الله تعالی وخی هغه افسوسونه وي په دې باندې يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم چې الله ورته خپل اعمال په دې باندې د افسوس د لپاره وخی چې افسوس وکړي چې افسوس د دې شی عبادت هم کړی چې ځان هم نشي بچ کولای موږ وسند ورنه بچي دینه مراد دغه کانی دي او د دې سره سره یو معنا بلم شوی دا چې د الحجاره مراد نفس معبود من دون الله ده نفس معبود من دون الله نفس معبود من دون الله دا معنا دا ده چې د څه عبادت شوی دی هر هغه شی به دا بس ته چولې کی دا به جهنم ته چولې کی هر هغه شی چې دا عبادت شوی دی او خپل عبادت ته خلق را مختلف دي لکه دا خو ځلې په پیر بابا خلک عبادت کوي او دارنګه د دې په کراچۍ کې د غازی عبد الله شاه صاحب خلک عبادت کوي تاویږي ته په پنجاب کې د داتا صاحب خلک عبادت کوي او د نظام الدین اولیاء صاحب د دې مختلف د څوک دی اولیاء صاحب بهر تقدیر پنجاب کې ډیر زیات دي چې دا غوي عبادتونه باقي د خلک یو سجدي ورته لګي نو دوی خو چاته نه دی ویل چې زموږ عبادت وکړي دا خو نیکان خلکو په خپل باندې اولیاء او نیکان ذات مراد نه دي بلکې هغه خلک چې هغه ځان عبادت خلک را غوښتل چې زما عبادت وکړي نو دغه به الله تعالی واقعا د جهنم ته ورواچي ذات مراد دي نو له حجارت وکانی او کوم سړی کی چې عقیده برابر نه ده او عمل د قران او سنت مطابق نه بس دا کانه دی دا کانه دی نو له حجارت دا معنا ده الله با کانم جهنم ته ورواچي اور په بلکی خجی اعدت للکافرین تیار شوه دې د پاره د کفارو اعدت للکافرین جهنم تیار شوه دې د کافرانو لپاره د دې ګوره دا مطلب نه دی چې جهنم د کفارو لپاره تیار ده نو مسلمانان به جهنم ته نه ځي د ګناګار مسلمان لپاره جهنم هم حق دی او د قبر عذاب له هم حق دی ګناګار دی اوسړي د ګناه په مقدار باندې به الله تعالی جهنم ته دا سړی بوزي چې کله د ګناه نه اور باندې پاک شو نو بیا الله تعالی جنت ته راولي او همیشه د بار دائما در کافر دی یو مسله بل ثابت شولا چې اعدت للکافرین اعدت صيغه ماضی ده او د ماضی تعلق د تیرې زمانه سره نو معلومه دا شو جهنم د مخ کې نه جوړه تیار دی دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې ان الجنه والنار مخلوقتان جنت او جهنم د مخ نه جوړلی دا د مخ نه جوړلی
چې د مخکې نه جوړ په احادیثو کې خدای راغلي دي څوک یو عمل وکړي الله به دومره جنت ولور کی، څوک دا عمل وکړي دومره جنت ولور کی، څوک دومره ذکر وکړي دومره ونی بوټي بور لنال شي. دې سمانا ده، دې معنا دا ده چې دا خو د مخکې نه تیار دي، خو د پنوم باندې شي، د پنوم باندې شي. جهنم هم د مخکې نه جوړ دی، لکه جهنم بار بار आवाज کوي، قبر بار بار आवाज کوي. قبر باندې دا आवाज کوي کنه چې انا بیت الدودا زره چنجو کوریم، انا بیت الوحده زه یوازې والی کوریم. قبر په اله جوړي چې کله څوک وکړي دا خو د مخکې نه جوړ نه دی. جواب دا چې دا لپاره یو ځای تیار شوی دی چې دې ځای له بلا سره راځي. په دې معنا باندې اعدت للکافرین، جنت او جهنم د مخکې نه جوړ دي، او چې څوک څه قسم عمل وکړي دا غي مطابق به هغه ځای الله تعالی ول بیا ورکړي. اعدت للکافرین تیار شوی د بعض کفارو